د یونان له مشهور ډاکټر ګالن څخه د فیلانوس په نوم یو ملکي وغوښتل چې داسې یو لارښود کتاب ورته ولیکي چې په هغه کې د دې د بدن د ښکلا او سینګار ټولې طریقې او علاجونه موجود وي. هغې نه یوازې د ښکلا رازونه له ټول بلکې د بدرنګۍ رازونه یې هم زده کول غوښتل. له ګالن څخه یې وغوښتل چې د هرې دوه سرچ په تاثیرات هم ولیکي ترڅو په خپلو رقیبانو او دښمنانو یې وکاروي. ګالن د دې غوښتنه ومنله او د ښځو رازونه په نوم کتاب کې د هرې روغتیایي مسئلې په باب 2 علاجونه ولیکل. یو ځل ملکې فیلانوس له ګالن څخه وغوښتل چې د دې لپاره داسې درمل جوړ کړي چې د دې جنسي رغبت راکم کړي، او د دښمنانو لپاره یې د دې برعکس د داسې درملو د جوړولو فرمایش ورکړ چې د هغوی جنسي رغبت دومره زیات کړي چې هغوی له کورونو وتښتي او د هر سړي مخې ته ځان واچوي. د ملکې فیلانوس له نقطې نظره دا د ښځو لپاره غوره وه چې جنسي میلان یې کم وي او په عین وخت کې ښکلې او جذابې وي، خو په دښمنانو یې داسې درمل کارول چې جنسي رغبت په زیاتولو یې بدنامي کړي. بل ځل ملکې د داسې درملو غوښتنه وکړه چې په کارولو یې د ښځې کوس داسې خوشبوداره بوی وکړي چې کله ورته سړي نږدې شي له هغې وروسته سړي بیا ورسره د نږدېوالي خواهش وکړي. د دښمنانو لپاره یې د داسې درملو جوړولو تجویز وکړ چې کوس یې داسې مردار بوی وکړي چې کله سړي ورسره نږدې کیږي بغیر له سیکس څخه ترې وتښتېږي. همدارنګه یې د خولې د خوشبویۍ او بدبویۍ لپاره هم علاجونه لرل. د ځلاداره، صفا او سپین مخ لپاره یې هم درمل جوړ کړي وو چې د دښمنانو لپاره یې د دې سرچپه ماجونونه لرل. یوه بله درملنه یې د دښمنانو لپاره داسې وه چې د نامه لاندې ویښتو باندې وهل کېدله او ویښته به یې داسې کله کول چې ویستل به یې ناممکن وو، او که خریل به یې نو د ویښتو بیخونه به یې داسې ټینګ او غټ وو چې په کلولو به یې ښځه لا ډېره په عذابېدله. د همدې درملنې معکوسه درملنه داسې وه چې د هغو نجونو د نامه لاندې وهل کېدله چې لا بولو ته نه وې رسېدلې او تر نامه لاندې ویښتان نه وو راختلي. د دې درملو په کارولو سره به د نجلۍ له نامه لاندې هیڅکله ویښته نه راختل او ټول عمر به یې جنسي غړي له ویښتانو پاک، صاف او سپین وو. ځینې نورو درملنو کې د نجلۍ بولوغ، زنډېدل او مخکې کول شامل وو. همدارنګه د غیر منظم میاشتیني عادت د منظم کولو تداوی، د پیریود پر مهال د دردونو کموالی او د ښځو د مني زیاتېدل، د جنسي غړو د خارښت علاج، د میتیازو د بهېدلو، د بکارت د پردې بیا ترمیمولو، د کوس د تنګولو او همداسې نور په دې کتاب کې ذکر شوي. او د دې ټولو معکوس حالتونه لکه د ښځو د میتیازو بې کنټروله کول او بغیر له سیکس څخه د ځوانو نجونو د بکارت د پردې شکول هم پکې شته. اوس به هره نجلۍ غواړي دا کتاب ولولي، مګر له بده مرغه چې دا کتاب اوس ورک شوی. د دې کتاب په اړه معلومات یوازې په هغو کتابونو کې چې هغه وخت د نوموړي کتاب ځینې موضوعات د مخصص په شکل پکې ذکر کیږي او د سیکس په انسایکلوپیډیا کې موندلی شي، مګر کتاب ته لاسرسی نشئ لرلی. د نورو همداسې ویډیوګانو لپاره د غود خود چینل سبسکرایب کړئ او د ګړنګي نشان کېکاږئ.